د جنت اغزنه لار. دریمه برخه. عظام هم د دوهم ځل لپاره دروازې ته ورغی چې دروازه یې خلاصه کړه. په قد جګ غټه ږیره او اوږدې څڼې لرونکی سړی ولاړ دی او عظام ته یې سلام ادا کړ. عظام هم ستړي مشي ورسره وکړه. له ستړي مشي پسې څه د خوراک شیان د عظام په لاس ورکړل او وروسته یې د عظام سره خدای پاماني وکړه. عظام شیان کور ته راوړل. عایشې د خوراک لپاره آماده کړل او دواړو ډوډۍ وخوړه. د عظام زوی خالد چې همدا مهال 4 کلن و، د ډوډۍ خوړلو څخه یې انکار وکړ او په دې خفه و چې ولې د لوبو سامان له ځان سره نه دی راوړی. عظام په ډېر کوښښ خالد خوشحاله کړ او وعده یې ورسره وکړه چې بازار کې به سبا ورته نوي د لوبو سامان اخلي. چې بیا خالد هم ډوډۍ وخوړه. له ډوډۍ خوړلو وروسته عایشې د دې لپاره چې د عظام په زړه کې څه ونه ګرځي د خپل وړوکي د خټو کور صفت یې شروع کړ او هغه یې خورا وستایه. خو عظام پوهېده چې دا صفت د ده لپاره کوي. ماښام را روان و. عظام کور کې د ویده کېدلو لپاره توشکې او کمبلې هم نه درلودې. حیران و چې اوس په دې نابلدتیا کې چېرته ولاړ شي. عظام په همدې فکر کې و چې بیا په دریم ځل دروازه وټکېدله. خو کله چې دروازې ته ولاړی دا ځل 5 یا 6 ښځې ولاړې وې. عظام چې ښځې ولیدلې ورخطا شو، بېرته کور خواته ولاړ او عایشې ته یې غږ وکړ چې عایشه ورغله او ښځې کور ته راوستلې. دا ښځې د دوی د ګاونډي د کور وې، خو غم دلته و چې یو د بل په ژبه نه پوهېدلې، ځکه ښځې د چچنیا وې چې یوازې په فارسي ژبه لږ لږ پوهېدلې. عایشې هم د پوهنتون دوره کې یو مضمون فارسي لوستی و، خو بیا هم په فارسي ژبه داسې نه پوهېدله چې تر څو خپل مقصد پرې حاصل کړي. له نیم ساعت ناستې وروسته ښځې بېرته ولاړې چې له تګ لږ شېبه وروسته ښځو د ماشومانو په لاس بسترې او توشکې ورکړې وې او د عظام کور ته یې راوړې. عایشې چې کله بسترې ولیدې موسکی شو او عظام ته یې وویل: عظامه، څوک چې د الله جل جلاله لپاره کار کوي الله تعالی به هیڅکله د هغه کار بند نه کړي. وګوره، موږ د الله تعالی لپاره هجرت کړی دی. هر څه الله جل جلاله داسې را رسوي چې زموږ بیخي فکر هم نه وي. شپه تېره شوه. عظام سهار نږدې جماعت ته ولاړ. چې کله جماعت خلاص شو نو ټول جماعت کوونکي د عظام سره ستړي مشي وکړه او ښه راغلاست یې ورته ووایه. عظام چې کله د جماعت کسان ولیدل ټول ورته مهاجر ښکاره شول، چې څوک د یمن، څوک د چچنیا، څوک د سعودي، څوک د لیبیا او ازبکستان معلومېدل. خو هر یوه جلا د عظام څخه د هغه د سفر پوښتنه کول چې په سفر کې خو په کوم خطر ورته نه وي پېښ شوی. عظام هم ټولو ته د سفر اطمینان ورکاوه. چې له ستړي مشي او پوښتنو وروسته د جماعت ملا امام عظام ته وویل: عظامه، هیڅ مه خفه کېږه، دلته به ته په امن ژوند ولرې. موږ ټول ستا ورونه یو او بیا ټول مهاجر یو انشاءالله. د هر رنګه مرستې لپاره موږ درته حاضر یو. موږ تاسې ټول یو مقصد لرو چې هغه د الله جل جلاله رضا او اسلامي نظام په دنیا کې حاکم کول دي. موږ او تاسې ټول یو وجود یو. د امام د خبرو له ختمېدو وروسته عظام وویل: زه اول دعا کوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ته چې موږ ته یې دومره عزت راکړ او الله جل جلاله دې زما عمر هم دته ورکړي چې تر څو د ډېر وخت لپاره د رښتینو مسلمانانو خدمت وکړي. او ورپسې ستاسې څخه مننه کوم چې ماته مو دومره مینه راکړه. رښتیا هم موږ او تاسې ورونه یو. زه چې دلته راغلی یم هیڅ چا زما څخه دا پوښتنه نه ده کړې چې ولې پردي هېواد ته بې پاسپورټه او بې ویزې راغلی یې. د دې پر ځای چې ماته سزا راکړي عزت مې کوي. د پوهنتون دوره کې مې اسلامي خلافت او اسلامي نظام ویلی و، خو څنګه چې ما فکر کاوه اسلامي نظام تر هغه زیات خوند لري. بېشکه چې الله جل جلاله یو کامل ذات دی او یو داسې نظام یې موږ ته جوړ کړی چې د هغه خوند په سیکولریزم او ډیموکراسي کې نشته. زه باور لرم که زموږ او ستاسې د ملکونو پاچاهان د اسلامي خلافت په معنا او خوند پوه شي نو بیا به هیڅکله ډیموکراسي او سیکولریزم ته مخه نه کړي. دعا کوم چې الله جل جلاله یوه ورځ زموږ او ستاسې پر هیوادونو هم د اسلامي امارت بیرغ ورپوي او هلته هم خلک د ملا محمد عمر مجاهد له فیضه برخمن شي. له دې خبرو وروسته عظام د مسجدوالو سره مخ ته کور پر خوا روان شو
عظام غوښتل چې کور ته ولاړ شي خو کلیوالو ورسره زور کاوه چې ځان سره یې بوځي. آخر عظام مجبور شو او د ګاونډي مهمانخانې ته د کلیوالو سره ولاړی. هلته مجلس خورا تود شو. ټولو کلیوالو یو بل سره داسې چلن او مجلس کاوه لکه د یوې کورنۍ غړي چې وي. عظام چوپ ناست و او د کلیوالو خبرو ته یې غوږ نیولی و. دلته ټولو عربي ژبه ویل. کله چې د یو کلیوال فکر شو چې عظام چوپ ناست دی نو د دې لپاره چې د عظام نه بلدتیا لرې شي پر عظام یې ټوکه وکړه او وروسته یې ورته وویل چې ته ولې چوپ یې لکه چې زموږ سره د مجلس زړه نه غواړي. یو بل کلیوال هم پر عظام راغږ کړ او د ټوکې په ډول یې ورته وویل. د ده لکه چې میرمنې ته زړه شو او ده ته بغیر د میرمنې د سهار ناشته خوند نه ورکوي. په دې خبره سره د مجلس ټولو ګډونوالو وخندل. عظام هم وخندل او د ټوکې کولو وروسته یې وویل ملګرو زه قسم کوم نن زه داسې فکر کوم لکه زه چې جنت کې ناست یم او د الله جل جلاله نیک او جنتیان بندگان زما تر څنګ ناست وي او زه ورسره مجلس کوم. ما ته اجتماعي ژوند زیات خوند راکوي. زه له انفرادي ژوند څخه سخت ستړی شوی یم. هلته مو داسې انفرادي ژوند کاوه چې زما مور او پلار هم زما څخه په جلا کور کې اوسېدل. په هفته کې به یوه ورځ ملاقات ته ورتلم. ملګري مې اکثره په انفرادي ژوند عادت وو. هغوی هم بغیر له کوم ضروري کاره چې ما سره به یې بل وخت نه راتلل. نن چې ستاسې سره یو ځای ناشته کوم دا مې په ژوند کې لومړی ځل دی چې د ناشتې څخه خوند اخلم. له ناشتې کولو وروسته عظام د مجلس کسانو ته ویل نور به نو زه کور ته ولاړ شم چې میرمن مې یوازې ده او مسکی شو. د ټوکې په ډول یې وویل اوس به هم سخته راته غوسه وي که یې جنګ را سره وکړ لامل به یې تاسې یاست. په مجلس کې ناست یو مهاجر محمد لیبي ورته وویل کور ته ولاړ شه خو ژر به بیرته راځې ځکه بیا دې د مهاجرو هغه دفتر ته بیایم چې اسامه بن لادن جوړ کړی. عظام هم د هو په ډول سر وښوراوه. عظام کور ته راغی. عایشې چې ناشته تیاره کړې وه د عظام په انتظار ناسته وه چې تر څو عظام راشي او یو ځای وخوري. خو عظام عایشې ته وویل ته خپله ناشته وکړه او خالد هم له خوبه ویښ کړه. زه ځم چې یو ځای کار لرم او بیرته له کوره راووت او د محمد لیبي سره د مهاجرو د دفتر په لور روان شو. د مهاجرو دفتر ته چې ورسید هلته یې په دفتر کې ناستو کسانو ته خپل پیژندنه وکړه او ورته یې وویل زه د خپلې میرمنې او یوه ماشوم زوی سره راغلی یم. په دفتر کې ناست یو کس سر داسې ښکته کړی و لکه ځان سره چې فکر وهي. د دفتر یو بل غړي پرې راغږ کړ چې څه فکر کوي. دا بل ورته وویل چې عظام خو په تشکیل کې نشي تللی ځکه کور یې یوازې دی او هره ورځ د خط څخه راتلی هم نشي ځکه اوس الحمدلله د مجاهدینو خط محمود عراقي ته رسیدلی. عظام ته باید همدلته یوه وظیفه ورپیدا کړو. د دفتر مشر له خبرې نه وې خلاصې کړې چې عظام ورغبرګه کړه محترمه زه کولی شم چې د جهاد لپاره خپل میرمن بیرته مصر ته واستوم. که هغه طلاق وغواړي زه به یې د الله د رضا لپاره طلاق هم ورکړم. د دفتر مشر ورته ویل نه عظامه جهاد یوازې ټوپک او جنگ ته نه وایي. ته کولی شي چې همدلته زموږ سره مرسته وکړې چې دا هم جهاد دی. الله جل جلاله به یې ضرور بدله درکوي. خو زه فکر کوم چې تا ته دلته کوم کار په لاس درکړم. په دې وخت کې محمد لیبي وویل چې د عظام لپاره ما وظیفه پیدا کړه. د دفتر مشر پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه وظیفه محمده موږ ته هم ووایه. محمد لیبي وویل چې زموږ د جماعت امام هغه بله ورځ هم ګیله کول چې تاسې ټول جنګونو ته ځئ او ما ته مو داسې کار را په غاړه کړی چې جنګ ته هم نشم تللی. عظام د الازهر پوهنتون د شریعتو پوهنځي څخه فارغ دی او د ده لپاره زموږ د جماعت امامت ډیر مناسب مسؤلیت دی. خو عظام چې کله دا خبرې واورېدې نو یې ورته وویل نه زه د امامت لپاره نه یم راغلی. زه غواړم چې جهاد وکړم. زه جنګ ته ځم. د دفتر مشر د عظام خبره ونیوله او ورته وویل عظامه تر دې به لوی جهاد چیرته وي چې ته زموږ امامت کوي او بچیانو ته مو درس وایې او ټول په جهادي عقیده سنبال لوی کړي چې آینده کې به هر یو ستا له برکته مجاهد وي. که رښتیا د الله جل جلاله د رضا لپاره راغلی یې نو همدا ستا مسؤلیت دی
او که غواړې چې نوم وکړې او شهرت پیدا کړې د دې لپاره جنګ ته ځې نو موږ بخښنه غواړو ستا مرسته نشو کولی. موږ ستا ورونه یو. یقینا تا ته به هغه مشوره درکوو چې ستا د دنیا او د آخرت نیکمرغي سبب وګرځي. نظام چې کله د دفتر د مشر خبرې واورېدلې نو یې د هو په ډول سر وښوراوه او دفتر مشر ته یې وویل سمه ده چې تاسې کومه وظیفه ماته راسپارئ زه به یې قبلوم او انشاءالله تر خپل توان او طاقت پورې به یې په ښه ډول ترسره کوم.